د جنگ احد په موقع باندې کله چې د صحابه کرامو نه هغه اجتهادي غلطي وشوه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حکم تعمیل یې ونه کړو، نو صحابه کرامو ته عارضي شکست میلو شو. چې کله صحابه کرامو ته دغه عارضي شکست میلو شو، نو دغه وخت کې صحابه کرامو ته ډیر تکلیف ورسېدو او یا صحابه کرام دا شهیدان شول، ډیر صحابه دا زخمیان شول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ډیر تکلیف ورسېدو. پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان شو، سر مبارک یې زخمی شو، مخ مبارک کې د اوسپنې کړۍ دا دننه شوې. ډیر تکلیف صحابه کرامو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته میلو شو، تر دې پورې چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شهید کېدو اواز چې کوم دی دغه کافرانو اوچت کو چې یاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا شهید شو. نو صحابه کرامو چې کله دغه اواز واورېدو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا شهید شو، صحابه کرام نورم ډیر زیات غمجن او خفه شو. خو لیکن په دغه حالت کې چې کله صحابه کرامو ته فتح ولګېده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ژوندی دی او شهید شوی نه دی، نو صحابه کرام بیا راجمع شول او د خپل محبوب هغه دفاع وکړه او بیا دغه کفارو ته چې کوم دی هغه شکست میلو شو. چې کله دا جنگ ختم شو، نو صحابه کرامو هغه خپل ملګري هغه شهیدان چې کوم دی هغه ملته دفن کو او دوی چې کله د جنگ نه واپس راغلل خپل علاقې ته مدینې منورې ته راورسېدل، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دغه خبره ورسېده او دغه اطلاع ورته میلو شوه چې ابو سفیان دغه وخت کې کافر و، ایمان یې نه وروړي چې ابو سفیان چې کوم دی هغه بیا د جنگ اراده لري او تاسو باندې حمله کوي. ځکه د ابو سفیان دغه غرض و چې صحابه کرام دا ډیر زیات زخمیان دي او ډیر زیات ستړي شوي دي او بلکې ډیر صحابه کرام تی شهیدان شول ملګري، نو دغه صحابه کرام به دغه خپلو ملګرو په شهادت دا ډیر خفي او ډیر زیات ستړي هم دي او ډیر زیات زخمیان هم دي، نو لهذا موږ به په دوی باندې حمله وکړو، بالکل مسلمانان به ختم کړو. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د ابو سفیان دا خبر ورسېدو چې ابو سفیان بیا د حملې اراده لري او د جنگ اراده لري، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه زخمیانو صحابو ته اعلان کوي، دغه زخمیانو صحابو ته اعلان کوي، دغه سترو ملګرو ته چې کوم دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعلان کوي چې هغه صحابه چې کوم موږ سره پرون په احد کې جنګېدلي دي او کوم چې کوم دی موږ سره پرون جنګ ته تللي وو، هغه صحابه چې کوم دی د جنگ دپاره راپاسئ، هغه صحابه راوچت شئ، ابو سفیان د حملې اراده لري. زما عزتمندو کله چې دغه زخمیانو صحابه دغه درمنده صحابه چې ډیر زیات ملګري ته شهیدان شوي وو، په زړه باندې د دغه ملګرو د فراق هغه درد پروت دی او ډیر زیات زخمیان دي، خو لیکن د خپل محبوب خبرې واورېده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه اعلان یې واورېده، نو دې صحابو دا ونه وی چې یا رسول الله مونږ خو اوس د جنګ نه راغلو، دې صحابو دا ونه وی چې یا رسول الله مونږ خو زخمیان یو، دې صحابو دا ونه وی یا رسول الله زموږ خو ډېر ملګري شهیدان شوي دي، زره د هغوی هغه غم زموږ په زړونو باندې لاسور دی. نه زما عزتمندو، څنګه چې د محبوب علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه خبره ووته د جنګ دپاره چې جنګ دپاره تیار شي، دغه صحابه فورا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه خبره باندې لبیک وي او دغه زخمیان صحابه راپاڅېدل، دغه دردمنده صحابه راپاڅېدل، دغه ستړي د جنګ نه صحابه راپاڅېدل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره تیار شو. نو زما عزتمندو لاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حکم هغه کامله اتباع چې صحابه کرامو کړې وه.